أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل بشوق ما درود شريف واحد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. محترم مخي علماء ومشايخ کافی خبریں اکڑے و مغربانی بکفایت کون زبردست مختصر دری خبریں و دے انتہائی اختصار و لڑوالی نبکان واخلو. اولا خبر دادا چدے میاش کی مسلمانان مجلسون جوڑائی رسول اللہ مبارک د میلاد متعلق او صوت پی ردون کئی د دی وجہ صدا وجہ دادا چه محبت او بغض دا یو پٹ شید او قلبی دے خکارا علامن لگی چاچ دخبل محبوب سر محبتی اگر چی موسم دا محبت دا اظہار راشی ضرور اخکار کئی اگر ترینا نشی پڑھے نلے اور دا چاچے پسڑکی دا خپل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سرا مین نئی حسد و بغضی اگر نشی پڑھا والے خام خاطر اخکار کی سکل دا یو عالم خبری نیواوری دے ویچارتا کتاب روڑا چی دا میلاد متعلق لکلے شو چی پا دے تقریزو کا ماویر میلاد بانی تقریز نکم کہ دا سیرت النبی پا نموے نبیاء میں کاؤ ویدشپے میں خوب لی دا خوب کراتا رسول اللہ مبارک را گئے اور وہ فرمائے کہ عجب خلقی عجب علماء زمان لنگر کے خوراکم کوئی اور پا میلاد تقریزم نکوئی ساچ راپورتا شماول میں تقریزو کا اور دی تقریر وقت کے مجھاڑی اور چغی وحی چمانا غٹھا دیتا بشنگا الحمدللہ چه تاسو اغا خلقی چه نن مو دا محبت اظہار کرے او اغا مینمو پتا نکڑے شوا نن میلاد النبی مجلس کی شریکی ہیں الحمدللہ. او دادا ملنگ سے مبارک اغا خصوصی برکت تے او داغا مہربانی او دعا دا چه داغوی مخلصین اللہ تعالی دا رسول اللہ مبارک محبانو کشماری. دویمہ خبران زمان ملگری دا میلاد النبی او دا سیرت النبی پا میز کے فرق نشی کولے دا دوارا یوں کاتا کیا چھے دا سند لک فرق کوئے میلاد النبی مولد النبی دا دی پا بارکی سلونیم سوا کتابون لکلے شوئے میلاد النبی دا رسول اللہ مبارک دا ولادت کسی توائے او دا رسول اللہ مبارک اغا اوصاف و بیانولو توئی چه پاگے کے اتباع نہیں. دا رسول اللہ مبارک سترگ سنگوے دا حضور ویخت سنگو دا حضور قد سنگو دا حضور عقل سنگو دا رسول اللہ مبارک خبر سنگوے
دی کې اتباع نه وي که زمونږ د حضور د سترګو نه خبر شو او زمونږ سترګې هغسې خو نه دي د نبي علیه السلام غوندې سترګې کله جوړولی شو د هغه غوندې قد کله جوړولی شو نو میلاد النبی کې اتباع نه وي میلاد النبی کې محبت النبی وي سړی چې د خپل محبوب د کمال او د صفاتو نه خبر شي نو مینه ورسره پیدا کېږي ښه داسې پیغمبر و داسې سترګې وې داسې غوږونه داسې قد داسې ویښته مبارک و خو چې دنیا ته راته نو داسې و دې کې خو اتباع نه وي دا خو مدحه ده او سیرت النبی من 11 میاشتې بیانو تاسو اودس کوئ مونځ کوئ روژه کوئ زکات ورکوئ معاملات داسې کوئ دې ته سیرت النبی وایي سیرت النبی کې اتباعی د رسول الله مبارک سیرت څه ته وایي تک ته وایي لارې ته وایي امت د رسول الله مبارک چې د سیرت نه خبر شي په هغې به عمل وکړي هغې ته اتباع وایي او میلاد النبی کې خاص د رسول الله مبارک د ذاتی صفاتو بیانی کله چې میلاد النبی ته تلئ علماو هر څه مه وایئ د مجلس موافق خبرې کوئ دا مجلس دې دپاره جوړ دی چې امتیان د رسول الله مبارک د ذاتی بدن د صفاتو کمالیو نه خبر شي هغې باندې بحث کوئ نورې خبرې چې دي بس وقت نا وقت مقصد میں دا دے دی مجلس مقصد دا دے د رسول الله مبارک د بدن د اعضاء او د اندامونو تشریح خلکو ته وکړي زمونږ استاد محبوب څنګه دنیا ته راغی نسب څنګه او عقل څنګه رنگ مبارک څنګه دې ته میلاد النبی وایي دیو جن امام نسائی رحمہ اللہ پہ باب لگولے باب میلاد النبی علامہ قاری سے پہ کتاب نکلے المورد النبی المورد الروی فی میلاد النبی نور حافظ ابن کثیر سے حافظ ابن حجر سے دا جدا موضوع دا سیرت النبی جدا موضوع دا سیرت النبی الحمدللہ من 11 میاشت بیانو خلقو ته دین خیو دغسی با اودس کوئی دغسی با موز کوئی دغسی با استنجا کوئی دغسی با معاملات کوئی دا سیرت النبی دے زمان پیغمبر امت تا ہر سخود لی دی او من بداغی اتباع کو دی دی میاشت میلاد النبی مقصد جدا دے دا دا رسول اللہ مبارک صفاتو توائی دا می درتا یو غلطی تدارکو کو پدی فکر کوئی زو طول علماؤنا دا خواستوم کله چې د میلاد النبی جلسې ته لاړ شئ از برای خدا د رسول الله مبارک صفات ورته بیان کوي د نبی علیه الصلاۃ والسلام کمال ذاتی ورته بیان کوي د حضور په نسب خبرې وکوي د رسول الله مبارک په رنګ خبرې وکوي د نبی علیه السلام خلکو ته ښه معرفي کوي داسې ونه وایي چې رسول الله مبارک زما غوندې دی هغه لوی شان دی د نبی معنا دا ده د نبی معنا دا ده چې په دغه زمانه کې د ټولو نه اعلی شخصیت په اعتبار د نسب په اعتبار د اخلاقو په اعتبار د عقل په اعتبار د بدن قسم دې دنیا کې د رسول الله مبارک د سترګو مثل نشته د الله د نبی د ویښتو مثل نشته د قد مثل نشته د لاسونو مثل نشته د خبرو مثل نشته دا خلکو ته بیان کوي